ستا په مخ کې یو سړی نشه کوي ته به یې منع کوې، سندرې اوري ته به یې منع کوې، دروغ وایي ته به یې منع کوې، دوکې ورکوي ته به یې منع کوې، حرام خوري ته به یې منع کوې. دا د ایمان د غیرت سره تعلق ساتي. حالات خو چې نن سبا وګورې نو عام ګناهونه زموږ مخکې کېږي. انډیوال چې خوا کې کمي هغه کمره کې هغه ګناهونه کوي، موږ ورته خاندو راخاندو، او خپل ته خو بلکل څه نه وایو ځکه چې هغه م خپل دی. اب رانه بیا خفه شي، پلار به خفه شي، زوی به خفه شي، ښځه به خفه شي، ښځه وایي خاوند به خفه شي. نه، که څوک خفه کېږي خفه دي شي، خو زما او ستا دا ذمهواري ده چې موږ یو سړي ته نصیحت کوو. ښه ویې نه منله تا لره نیسه، بلکې تا خو یو ذمهواري سرته ورسوله، غاړه ستا څه شوه ازاده شوه، اوس د ده سره دی پوه شه او الله پوه شه. تا خو نصیحت